د لاسي جوړ سوو ډبرینو تسبو هنر له کلونو راهیسې په افغانستان کې دود دی، خو کندهار د هیواد په کچه د غوره تسبو تولیدونکی ولایت بلل کیږي. له ډبرو څخه په لاس جوړې سوي تسبې د هیواد دننه سربیره په بهرنیو هیوادونو کې زیات مینوال لري او په دې وروستیو کې بهر ته صادرات هم زیات سوي دي. د ډبرو ماتول، توژل او ورڅخه روغې تسبې جوړول کومه اسانه خبره هم نه ده. هغه خو داسې دي دغه ډبرې چې موږ راوړو د غرو څخه د شاه مقصود هغه چې موږ راوړو، دا چې موږ راوړله بیا داسې په دغه غټیان دي، دا بیا راولاړېږي، بیا موږ اره کوو چې ارام وکړه دی او بیا دغسې چکی کوو، بیا راولاړېږي بیا یې چکه کوو، چې چکه مو کړه دی بیا راولاړېږي، دا هلک دی یو په هغه یې سوانوي، هغه چې سواني کړه دی بیا د هغه ځای راځي بیا دی دغه کوي یو په یې سری کوي، چې سری کړه بیا بېرته ځي ګلنډر ته هغه بیا داسې ګردې کوي، چې ګردې یې کړه دی بیا بل هلک ورته ناست دی هغه یې بیا صافوي، چې صافه یې کړله وپوهېدې بیا بېرته هغه موږ داسې ډېر مقصد 2000 3000 4000 دانې سره یو ځای کوو، بیا بل استاد ناست دی هغه بیا پر میز باندې اچي، هغه بیا دانه په دانه جلا کوي، تسبیح یو رنګ کوي. په لاس د جوړ سوو تسبو قیمت له 300 افغانیو څخه تر 15000 افغانۍ پورې دی، خو د کابلۍ ډبرې څخه جوړې سوي یې تر ټولو لوړ قیمت لري. میانکویانې، کلاتۍ، ماهیپر، جلال آبادۍ، کابلۍ او د کندهار شاه مقصودۍ یې تر ټولو مشهوري ډبرې دي. د دغه هنر ماهرین وايي که څه هم دولت ورته خاصه پاملرنه نه ده کړې، خو د کندهارۍ تسبو تر ټولو ښه مارکیټ د ایران بازارونه دي. نو زیاتې ځي ایران ته، د ایران څخه ځي سوریې ته، نور داسې اسلامي ممالکو ته ځي، او زموږ خپل خلک هم ډېر استعمالوي، ځکه دا مسلمانان یې ټول استعمالوي، نو په د اسلامي ممالکو کې ډېر استعمالېږي، نو د ځینې پیسهداره خلک شته هغه په توپه کې خلکو ته سره ورکوي، او دا ډېر ښه شی دی. دا د دې توپه چې ده د ډېره وخته پاته د خلک تسبیحات پر کوي. روانو جګړو په افغانستان کې د ډیری صنعتونو ترڅنګ په لاس د جوړ سوو تسبو صنعت هم له پامه غورځولی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ناامنۍ له امله خلک پر خپل سر د قیمتي ډبرو او نورو توکو معدنونه کاږي او بهر ته په غیر قانوني ډول قاچاقېږي.